هغه مشوري النجوا مشوري خپل کې بیل شول چې راځي چې خبرو کو مشوره وکړو اوس دوی شیطان خور سره ملګری نه مشوره وکړه او مشوره د مخ کې جمع کولونه نور هم پس طاقت کې شو چې خصمه مقابله کو راځي چې ټول ور مخې تا شو او پته ولګي قالوا نبي اولي ان هذان ندي دات وکسان هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام لساحران جادوگر یریدان ددوا غواړي ان یخرجاکما چوبسیتا سودا دواړه من ارضکم تاسو د اسمکنا دا تاسو بستل غواړي نور څه خبره نشته د دې ادب صحیح خو خدا بسحرهما بجادو د دواړو ويسحب او بوزي تاسو به طریق ان لری کی تاسو د اغه طریقې نه بطریقتکم المثلا اغستاسو طریقه اغه طریقه المثلا چې غډیره بهترینه ده نمونه یعنی یو شی چې دا لپاره د څومره خستوي چې بل ته نمونه وخی لکه د صبر والی الله فرمایي چې صبر وکي خو سورۃ آل عمران کې الله تعالی فرمایي اصبروا وصابروا دا چې صبر وکي چې بل ته نمونه د صبر جوړ شي بل ته نمونه د صبر جوړ شي عالم بردار شي د صبر نومدار زموږه طریقه ډیره مثالی طریقه ده ډیره مثالی طریقه ده دومره خسته زموږه ژوندۍ ده او د اوسراغه دا غړې وړې پکې شروع کړې نفاجمعوا راجم کوي کیدکم چالو نخبل تدبیر خپل راځي چې اتفاق وکړو راجم شي نورې مشورې پکې مکوي ثم اتو بیا شي صفنا صف بسته شي متحد شي جوړ شي راجم شي چې موږ بیا په یو ځای باندې حمله وکړو وقد بدا کی سرا افلح کامیاب شو اليوم نن رضی من اغثو استعلا چغ عالی شي کامیاب شي غالب شي نو دوی دا خبره مشوره وکړه او راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوي قالوا دی او یا موسی اما یا ان تلقي دا چتو غرزوا و اما او یا ان نكون مغشو اول من القى اول د خلقنا القى چغ غرزون کی وی د خپل طریقې یا د خپل اغه چل دوکا چې دی وکولا قال اول موسی علیہ السلام بل کی القوا تاسوا چوي یعنی پیش کوي اصل کې خو لقاء لفظي معنا ملاقات یو بل ته مخامخ ته ویل کی کنه د بار قران کې لګي تلقوا یلقوا وغیرہ دا مخامخ کې دوته پیش کولو ته اچولو ته بیا محاورې سره کله سره دا اچولو معنا کله ملاقات معنا خو تاسو په ذهن کې دا لفظ موجود وي لقي ملاقات ته ویل کی بل ته مخامخ او بیا نور د ګرامر هغه قاعده دي چې کوم ځکه ګرامر یا کوم ځکه کوم خبره کول دي واچوي تاسو پیش کوي تاسو فایزا نبیا ناصابا حبالهم اغه حبل نغه رسید ویل کی اغه رسید دوی وعیسیهم او اغه ډنډې چوکي د دوی امساګان د دوی یخیلو چې اغه د دوی په خیال کې راغه د موسی علی السلام یا د نور خلقو چې تماشا کوله د دوی د خیال راغلو د اغه په غردول شو ډنډو او پړو باندې الیه د من سحرهم د جادو او دلته اشاره خاص کړ د موسی علی السلام د پاره د الیه د اشو چې کني دا جادو ده انها تسعى چې کني ده منډي وਹੀ فاوجسا نو ده او يرد د موسی علی السلام فی نفسی په خپل ځړ کې محسوس کړل یرا خیفتن یوجد یرنا یعنی محسوس کړل په خپل ځړ کې یرا موسی علی السلام قلنا منغا اولی لا تخف چی ما یریگا انکا بشکت انت العالی امت بکامیابیگی والقی اوستوا چوا ما حغشے فی یمینکا چستا پا خلاص کدے یعنی همسا تلقفو ابخری تیر بکی ما حغا صنعو چی دی جوڑ کری دی انما بشک خبر دا دبلن دا صنعو دوی جوڑ کری دی قید ساحرین چل دیو جادو دا جادو دے دا دو چکڑے دے او دا به ټول ختم کی دا چل دی د جادوگر ولا يفلح الساحر او چرب نه کامیابیږي جادوگر حيث اتا څنګه چراشي هر څه چې وکي څه طریقه چې اختیار کی نو دا به کامیابیږي نه فاولقي السحرة بس غرزدل جادوگران سجدن پسجدے کی قالوا ابي اولي آمنا منغ ایمان راوړې دې برب هارون و موسی فرد هارون او موسی عليهم السلام قال اول فرعون آمنتم تاسو ایمان راوړو له پد موسی عليه السلام قبل مخ ان دینا اذن لكم چې اجازه تو کما تاسو ته زما اجازه نو مخ کې ایمان راوړو انه بشکد موسی لکبیرکم استاس مشر ده ان استاس د جدوګرانو مشر ده الذي هغا علمکم چې خود له تاسو ته السحر جادو دا تاسو مشر ده او تاسو شاګردان یې فلو قطعنا بس خامخه
پریبکمگا ایدیکم لاسون استاسو ارجلکم او خپید استاسو من خلاف عدل بدل ان خلاص چپخپا دال عدل بدل ولا اصلبنکم او مونږ به پانسی او خجو تاسو صلی پړسی ته ویل کی فی جزء النخل او پتنو د کجورو کې به مزوړن کو ان دا سه پانسی بدل کو چې په میدان کې په چوک کې د خلکو په وړاندې به مونږ تاسو په پانسی باندې او خجو ولا تعلمن او تاسو ته پته ولګي اينا چې کوم یو پمږه کې اشد ډېر سخت عذابن په عذاب کې وابقا او باقی پاتې کیدون کې د عذاب داغه باقی د عذاب داغه یعنی تاسو خو یریږئ د موسی عليه السلام نه پدې چې دره به سزا راکې نزب تاسو ته داسې عجيبه سزا درکما چې پته درته ولګي چې ما سزا سخته ده کله موسی عليه السلام د رب سزا سخته ده دا اوس مقابله کوي الله سره ډایرکټ دغه ولا تعالی دومره شدید ترینا سزا فرعون ته ورکړي دا او بار بار ذکر کړي چې دا ډایرکټ د الله سره په مقابله راغلی قالو دی اولی لن اثرک شربمغا ترجی در نکوتا تا اولیت بدر نکوتا تا علامه باغه خبره جا انا چراغلی د مونږ ته من البینات د واضح نشاناتنا مونږ ته پته ولګی دا مونږ ته خپل جادو معلومو او دا چې کوم شی او چې موسی علی السلام پیش کو دا جادو نشي کېدل نو مونږ خپوښ نو بیا تا خبره ومنو والذي هغه فطرنا چې مونږ پیدا کړو فقد یعنی مونږ ته د هغه چا حقیقت معلوم شي چې مونږ پیدا کړیو فقد بستوکا ما هغه انتقا چې ته کولې شي دا په پښتو کې دا څه خبره ده فقد ما انتقاد چې ځل استخلاص وي څه کوي شاوکا معنی هم دکړه اوکا چې څه کولای شي هغه اوکا لاس د آزاد یا څه کولای شي قدم غزوړندای او کومګه لاسونه کټ کوي او کومګه پانسی باندې خجای دا ستاسو مرزي ده او هغه څه اوکا انما بشک خبره ده د بلنه ده تقضي تو فیصله کولای شي یا ته خپل حکم کولای شي د سزا هذه الحیات په دې دنیا په دې ژوند د دنیا چې د دنیا ده ته موږ ته دلته سزا را کولای شي او دا به تیر شي زیات نه زیات موږ به مړ شو نو مرګ نه بعد بیا خو ته موږ ته سزا نشي را کولای هغه موږ د پاره د اجر او د جنت بدل وګرځي ان بشک موږ آمنا ایمان راوړې ده بربنا خپل رب باندې لې دې د پاره یغفر چې هغه بخنو کی یغفر لا یغفر دې د پاره چې هغه بخنو کی لنا موږ ته خطايانا زموږ د خطاګانو ګناهونو وما او د هغه اکرهتنا چې مونږ ته مجبور کړیو علیه پاغه باندې من السحر د جادونا یعنی تا مونږ ته ویلیو چې موسی علی السلام سره جادو کوي نو کومګه ایمان راوړو او تا نه اونې یریو نو دا شی به مونږ د پاره سبب ګرځيږي د دې معافي کولو چې کومګه موسی علی السلام خلاف کړي نه دا احساس خور سره وکنه چې موسی علی السلام په خلاف باندې مونږ جادو وکړو دا کومګه غلط کار وکړو والله ولا خير بهتر ده وابقى او هغه باقی باندې کیدون کړي دلته خو د ویلیو کنه اشد عذابا وابقى نو هغه ورته وایي چې الله باقی باندې کیدون کړي ستاسو سزا خو دنیا هدا پوره ده دینه مزید نور نشیتله انه بشکا من یاتی څوک چراشی ربه اخبر رب وړاندې مجرم فان له بس بشکا هغه د پاره جهنم ده لا يموت دیو پکې نمري فيها باغ جهنم کې ولا يحيى او نه بداش باندې وي دا سه حالت بوي چې نه بدوان مر راځي او نه بداش باندې وي ومن ياته او څوک چې راشي الله تعالی ته مؤمنا چې هغه مؤمن وي قد بدا کی سره عمل کړو الصالحات نیک فاولئک بسم دغه کسان یعنی هغه کسان چې هغه راشي چې هغه عمل کړی وي نیک فاولئک بسم دغه کسان لهم الدرجات العلا دوی د پاره الدرجات درجی دي العلا لوی لوی اوچته جناتو د باغونه دي چی دا خو مخکنه موسی علی السلام دا ټوله خبره چې کوله دا چاته کوله دا ګوري کنه چې مخکنه دا خبره ما تاسو ته بار بار کړی ما چې په قران کریم کې الله تعالی جزئیات نه بیانوي جزئیات چې وړه خبره دا سحر ما خام مسبخین او مازدیګر او کال او میاشت دا نه بیانوي هغه خاص خبره بیانوي چې کومه ته هدایت لپاره ضروری وي صحیح ده اوس فرعون دربار ته موسی علی السلام او هارون علی السلام د دوړه راغله او دا خبره په یو فکر کې لنډ شو او دی اولی چې مونږ تاسو ایمان راوړی موسی فرعون انکار وکړو او بیا جادوګران لاړل دا ټوله تقریبا په یو دور کو کې نه په 100 فکرو کې لنډ شو نو تاسو خیال چې کنه دا ټول مونږ په 10 منټو کې دا خبره وکړه دا کارم ټول په 10 منټو کې شوی په دې کې میاشتې تیرې شوې دا خلک خبر دي
یو ځای ته